خپل ځان راته ګران دی پاک الله خودن. سلام علیکم. وعلیکم. تو هم کراچی چلانده میتونی؟ کراچی اگر نمیتون با رضا خدا کشتیم فرش هستم پایکم که دینیم برپا افتیدم اوگار شدم خیلی چه کنم جزی هم کده نمیتون مواری فقیر والا گنده مکاورت باشه بعضت افتین اگر مواری فقیر باشه بیاده چیزاست کنم خیلی جزی هم کده نمیتون خودنو جوړ کړی بلا وخت وشو چې ورا ایچه اثر مسئولم بدر دهی خیلی چی رقم کنه ده یک نان نیست او نیست اینجا سیستم به نام خدا ما بچه هستم اول سب خیلی چم خدا کدت خوبی خدا و دنیایتم خوب کنه ای دنیایت مسکین هستم فقیر والا زوال ندارم با خدا گیران نکو بابا من بچه هستم فهمیدی؟ ای کارتا بگی دمی باگرامی ولسوالی همیجا بیا انامیالی که آرد روغن است او چیزی که سورا برد بدم الله تعالی ما میدون به دنیا نو دنیا خوال باشی مسادی خدا ستا بتی د هر چا سری گریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله. سلام علیکم. جورسیم بخیر صحتان خوب است بخیر هستی با خدا صبح با خدا سه شب میشه بخیر نان نخوردی باور کن این یک موتر است برو خانه برای تلوژی اگر تو یکی آرد پیدا کردی با قسم میخوره با خداوند واق بالای سرم دل بار بکن دل دم چی بگویم در چی بگویم ای گیران نکو کاکا اشکیتا پاک کو اشکیتا کماری پاک کو کاکا ای کارتا بگی باگرامی ولسوالی که کراچیت برو نمیالی که آرد و روغن و نمک خداوند دین دنیا تنه گلزار بگردانه خداوند به دربار خود قبطتان که جبر که مسکین بیچاره دیگرم شما کمک کنید تشکر بس دعا خداوند چه که دنیا تیر شده نیست آخرتتان خدا خوب کنه خدا چشمتان واس کنه جمله مسلمانه جمله مسلمان چشمتان واس کنه دیدار جنت کنه امین 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 وشو چې وران دی. سلام علیکم. چی میگذاره کاکا؟ کار نیست والا بس آمدیم اینجا ششتیم دیگه مانده شدیم والا از ماندگی هم دیگه ایت واسیم که بخیر رفته نمیتونیم. در خانه چی نبود؟ در خانه ارد نبود روغن سه چند نیست والا. خدا مهربان است. این کارتا بگی که کراچی تینا بیالی برو آدرس داشت نمیستش وقت داشت نمیستش بیا. خب صحیح خدا خیر. کړی بلا وخت وشو چې ورا. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام. حاجی بابا مانده نشی. جان اگه جو. خوب هستی؟ خیر و خیرات. چند کار کردی؟ خیر است. با خدا گشت کار کنم باشه. کل شهر گشتیم پس آمدیم اینجا ششتیم. اولادا چیزی میخوای یا نه؟ الله شکر ناشکر خدا نشد. اج سر حال هستیم. 6 تا خزینه است زنانه یک بچگک دارم. شکر. و از کار نیست. شکر خداوند نیک سالی کنه خداوند حیا پردی تا نگاه کنه. سلامت باشه خداوند زنده باد داشته باشه. خدا مهربان است. به شک. این کارت از دی آدرس نمیشته است. بله. 2 بجه. نمیالی بیا آرد روغن نمک سیره بگی. در کجاست؟ آدرس داشت است. قربان شم. السلام علیکم. حاجی بابا چی حال است؟ خیر چی میگذاره؟ یعنی تو میگذاره دیگه شو روز تیر میشه یلی شکر بکشیم باید. ما شکر میکشیم دیگه در حال شکر است دادش هم گرفتن گرفتیش هم در خانه چی داشتن؟ در خانه یک چی نداشتیم از پدرم نمو چیز نمانده خودمون چیز نداریم کارگر نیستیم در کراچی میگردیم خرجی چی خدا پیدا نمیتونیم خدا مهربان است. این کارتا بگی دی آرد روغن است باز بیا بخیر. السلام علیکم. حاجی بابا چطور هستی؟ خیلی هستی؟ خیر است. پشت و زبان هستی؟ نه بخیر خیر است. سنگ حاجی بابا؟ خلاص خیلی گذاره نرانشی لگا. چه مشکل دی؟ خلاص نه ورشته نیاشه رشته. خدای په کار باندې کوي. خدای په کار نه الحمدلله دا الله مهربانه دی که آدرس دی. ها کوم دی؟ آدرس پکې دی. راشه وړه غوړی وې سر سره. خدای دې وبخښه.
السلام علیکم. چی حال است بیادر؟ بیکاری است، کاروبار نیست بیادر. دنیا دا کدام حال است؟ کلا کی کاروبار گم شده، جوانا کی تو از تعلیم معلم نیست که تعلیم بخانه، مدرسه میره مدرسه میگه درس نمیته. بیا خدا مهربان است. این کار تا بگی دایی روغن آرد است بیا پشیش نمک است. زنده باشی، خدای پاک دی خیرات قبول که، خدای پاک دی خورت درگی. خب در کدام جای بیایم؟ آدرس دش است. تن افغانستان دی دخپل زان را تگران دی پاک الله خودی. چی حالا چند کار کردی؟ اون 50 روپه. چی میگذارم؟ خوب است الحمدلله، جان ما جور است، شکر است دیگه. شکر است. در خانه چیزی بکار است یا نه چیزی خوردن؟ کار پاتی خدا روز رسان است دیگه، چی کنیم دیگه. شکر. شکر. دی کارت آدرس است. سایس. بیا آرد روغن نمک است بگی. سایس. آدرس سینمیاله بیا. سایس. سلام علیکم. دی آدرس نمیشته است. خب اینمیاله خدا برسانم. کجا برم صاحب؟ آدرسش نمیشته است. بیخی صحیح است. اینمیاله که کراچیت برو که سودا رو بده. بیخی صحیح است. خیر ببینی. خداوند آرام داشته باشه فتیال اولاده. کلگی مسلمانان. الهی آمین. دی دخپل زان را تگران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی دخپل زان را تگران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی. پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بدح. خدای هر کته کی تیره کمک ده دو دنیا دی دنیا اما قبطش که غن کدن اول ایمانه کرد. پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بدحاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور پنچه جهان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی. الله تعالی تاسو سره ډیر ښه وکړي، ډیر په دې دنیا په هغې دنیا. وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. الله دې خیرات قبول کړي. تن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار ور آباده خیر اوسېږي ژوندي اوسېږي. پرې تمام دی د هر چا څېرې ګریوان دی. شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حق پرې تمام دی د هر چا څېرې ګریوان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان خدا قبول کنه الله مالا واره خود خدا قبول باید منظور بگردم جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ. ای ببینید خدا خیراتش قبول کنه به دربار خود. وران دی. پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بدحاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور کنجه جهان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان را تګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې
وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان پری تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حق پری تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خیسته افغانستان کابل الحمدلله اته ته فرق نه کوي کاغه د هر ژبې وي د هر قوم پورې تړاو لري یوازې انسانیت ته خدمت پکار دی. نن یو ځل بیا په کابل ولایت کې خپل ګران افغانانو توزیع وه دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله په امان. پوره وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور پرچا جهان دی زما وطن افغانستان دی د خپل